جنرال سمیع سادات د اشرف غني هغه لوی راز افشا کړ چې له کبله یې پوځ ړنګ شو. د افغانستان د پخواني پوځ نمتو جنرال سمیع سادات په خپله وروستۍ مرکه کې د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني په هکله مهمې څرګندونې کړې دي. د سیګار له لوري په خپاره شوي راپور کې راغلي دي چې جنرال سمیع سادات ویلي اشرف غني داسې یو کس و چې په وروستیو کې په هر چا شک کاوه. د پوځ ډېری جنرالان یې له دندې لرې کړل، ځینې نور یې تبدیل کړل. اشرف غني په خپل پوځ نور باور له لاسه ورکړی و، په خپلو خلکو یې باور نه درلود او ورسره ویره وه چې امریکا غواړي دی نور په کور کېنوي او په وړاندې په دسیسه جوړولو بوخته وه. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مه شئ، وخت مو پخیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته. طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي د امریکا لوی هدف دا و چې د جمهوریت دولت تر سقوط وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړه رامنځته کړي، خو ادعا کوي چې طالبانو یې مخنیوی وکړ. نوموړی وایي طالبانو د ځانګړي مهارت په کارولو سره وکولی شول په همغو لومړیو ورځو کې وضعیت کنټرول کړي او د یوې لویې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی وکړي. موږ ډېره هڅه وکړه داسې حالات رانشي چې امریکا ووځي او افغانان په یوې کورنۍ جګړې کې ښکېل شي او دا د امریکا او د افغانستان دښمنانو تر ټولو لوی هدف و، خو الحمدلله د یو خاص تخنیک په کارولو سره مو د دې کورنۍ جګړې مخنیوی وکړ. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.